وطنوالو تاسو اوس د خپل شناختی کارت پټو آنلاین چینج کولای شئ. که تاسو د شناختی کارت پټو صحیح نه راغلی نو تاسو خپل د موبایل په ذریعہ باندې خپل د شناختی کارت پټو چینج کولای شئ. بالکل تاسو په شناختی کارت کې به کوم دی نوې پټو اپډیټ شي او نوې کارت به تاسو جوړ شي. دا یو آنلاین طریقه ده. وطنوالو که تاسو په هر ملک کې که تاسو په پاکستان کې دننه یا او که د پاکستان نه بهر یې دا تاسو بالکل آنلاین چینج کولای شئ. د دې یو ډیره اسانه طریقه ده. راځئ چې په نننۍ ویډیو کې دا طریقې زده کوو چې دا به موږ څنګه چینج کوو. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو سره لایک فیض سره فالو کوي، دا ویډیو د نور وطنوالو سره شیر کوي، ویډیو د ځان سره سیو کوي. که اوس تاسو وزګار نه نو چې په بعد کې بیا دا ویډیو ګورئ او تاسو ته طریقې زده کوئ. د لپاره به تاسو خپل د فاک آیډنټیټي اپ کولاو کوي. دا چې لوګین شو لګ لاندې به سکرول کوي او دی آی ډي کارت ته به راشئ، شناختی کارت ته په دې به کلیک کوي. کوم نو په دې بره به کلیک کوم، بیا به دا نیکسټ کوم. نو تاسو به په دې اپډیټ کارت باندې تاسو کلیک واخلئ. کارت ډیلیوري ډیټیلز نو که تاسو په ایډریس باندې کول غواړئ په ایډریس باندې سلیکټ کوئ. که په ایډریس باندې نه کول غواړئ نو بیا دا ادر ایډریس ته ایډریس باندې نه کول غواړئ تاسو وایئ چې یاره د نادره دفتر ته دې راشي نو بیا په دې نادره سنټر باندې تاسو کلیک کوئ او دلته کې به خپل صوبه چې کوم دی هغه به سلیکټ کوئ. صحیح ده. نو زمونږ خیبر پښتونخوا ده، موږ به خیبر پښتونخوا. په ډسټریکټ کې به تاسو خپل ډسټریکټ سلیکټ کوئ. تحصیل کې به تاسو خپل تحصیل ورکوئ. ښه بیا په نارمل کلیک کوئ. لاندې تاسو وګورئ چې د نارمل پیس دا د 750 روپۍ پیس دی، 165 ریال چې کوم دی هغه د کارت ډیلیوري پیس دی. ټوټل پیمنټ چې کوم دی هغه به موږ د نارمل ورکو 915 پاکستاني. نو دا سٹارټ اپلیکیشن چې تاسو کلیک دی نه پس په تاسو ته دا انټرفیس کولاو شي. دا انټرفیس چې تاسو ته کولاو شي نو په دې کې دا په دویم نمبر باندې راځي تصویر، په دې به کلیک کوئ. په دې نیکسټ باندې به بیا کلیک کوئ. دې نه پس په تاسو ته دا انټرفیس کولاو شي. دلته کې وایي تصویر کینچی ہے. نو په دې کیپچر تصویر باندې چې تاسو کلیک واخلئ نو تاسو ته دا وګورئ د تصویر مکمل طریقه ښیي چې ماسک هم نه، ټوپۍ هم نه، په سر چشمې هم نه، په سایډ باندې به تصویر نه اخلئ. داسې ښکلی صفا تصویر به خپل په بیک کیمره هم اخیستی شئ، په فرنټ کیمره هم اخیستی شئ. نو تاسو به په فرنټ کیمره باندې کلیک کوئ که ستاسو د موبایل فرنټ کیمره ټیکي او په هغې باندې به خپل تصویر واخلئ. ځان ته موبایل داسې ونیسئ. تصویر د اخیستو نه پس په تاسو ته چې تاسو ته تصویر اپلوډ کوئ بیا به په نیکسټ باندې کلیک کوئ. بیا به ورته خپل د ایزي پیسې یا د بینک اکاونټ نه چې کوم دی پیمنټ وکړئ. نو دلته کې تاسو ته وایي یو مې ټیک ده